نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی صیام یوم عرفة احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وی دا عرفې د ورځې روژه د الله نه زما دا امید دی چې چا دا روژه ونیوه نو د دې نه د یو کال مخکني او د یو کال رستني ګناهونه به الله درته معاف کړي الا حقوق العباد. د بندګانو چې کوم حقونه د سره دي نو هغه نه معاف کېږي، هغه به بنده معاف کوي، نو بنده له به یې ورکوي یا به هغه معاف کوي، نو هله به دا د الله مهرباني ده. زما ستا حق نه معاف کوي، خپل حقوق چې کومه کوتاهي شوې د هغه معاف کوي. نو د عرفې د ورځې روژه دا ډېر لوی اهمیت لري. پکار ده چې د نن د یکم ذوالحجې نه مونږ اراده وکړو، بلکې د دې ذوالحجې ورځې دومره قیمتي دي چې څومره عبادت ته ډېر کولی شي نو څه د الله نیکان بندګان هم په دې ورځو کې هره ورځ روژه نیسي. نو د عرفې د ورځې روژه هم ده، نه هم د ذوالحجه، لیکن د دې نه مخکې چې څومره ورځې دي څوک کولی شي او روژې ونیوي. بعضې خلک وایي که نه چې دا روژې خو ډېرې ګرانې دي، لیکن ثواب او اجر خو هم د دې ګرانې دی. یو بزرګ د چا تپوس کړی و چې د دې نیکو د اجر به موږ ته څه پته لګي چې څومره اجر میلاو شو نه شو. نو هغه ورته وفرمایل د مشقت نه اندازه لګوه نو چې په کم کار کې مشقت څومره ډېر وشو بس اجر به زیات وي، مشقت لږ دی نو اجر هم کم دی. په دې لسو ورځو کې عباداتو ته متوجه کېدل، ذکر و اذکار ته متوجه کېدل، کم از کم زمون فرض منځونه با جماعت شي او په وخت شي. لا اله الا الله لا اله